الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وی پرتګ د ګټو نه لاندې دا ناروا دي، نو بن صافی دا ظلم دی، رسول الله دینه منع کړی، کبیره ګناه دی، عالم پیر کل کړی دي. څومره مریضان چې مسلمانانو د الله دې ټول خیسه صحت ورکړي. وې د مسواک د لړګي په ټول عرض کې څه اندازه نشته، صرف یو لړګي چې بری خلک والي کیږي. دي کې بعضي خلکو لويشت او جلويشت نه کم شغه بیا غور ځای چې ځان ادا لګي دي. بری کې دوه خبره علماء لیکلي چې دا په چپ لاس سره استعمالول شي په کې. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دا په چپ لاس باندې استعمالي وجه دار. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله دا چپ لاس د خیرو د لړ کولو د پاره و. په دې کې د ژبه باندې غاکونه باندې کم جوړواله دغه ختميږي، ولیکن صحیح قول دا دی او راجح قول دا چې خیال په دې کې سړی استعمالي. وینه سوري سړی باندې غسل راوړي کنه وړي، نو کچیرته په سړی باندې نشر اعلی نبی صلی الله علیه وسلم بچ کلا مریض شو او بعد دغه به مرز وفات کو وته هغه باندې به وشیره له ورته غسل ورکړي دي. طبعا چې دا نسوار وغیرہ د شی انسان لور کې چې هغه سره عادت نه نشه پیراولي کني راولي، نو به شتا چې نشه کله په سړی باندې راشي. الله رب دې زموږ سره د ټول مشکلات حل کړي. وې ک امام په جمعات کې مونږ کې زنانه ور پسې څو کورونه وړاندې وی مونږ نه کچیرته بل فرج او تقدیره د 2 متر 3 متر په اندازه باندې وړاندې د زنانه او سپي معنا دا د جمعات دي قاری شبر دې ګول پسې مونږ تاسو اقتدا وکړه، ولیکن بل ځکه زنانه مونږ په شودري کې زموږ د هغه مابین کې 3 شری متر د یو سپ اندازه باندې جداواله اشتل کوي کوڅه، نو به دا مونږ کیږي و الا کې د دینه چیرته اضافه مسله و، نو به مونږ نه کیږي. الله رب عزت مونږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي. سبب ان شاء الله د انس بن مالک د والدی ام سلیم رضی الله تعالی عنها واجب بصیرت ذکر کیږي د فهم د پاره. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه جمعات دي قاری شبر دې ګول پسې مونږ تاسو اقتدا وکړه، ولیکن بل ځکه زنانه مونږ په شودري کې زموږ د هغه مابین کې 3 شری متر د یو سپ اندازه باندې جداواله اشتل کوي کوڅه، نو به دا مونږ کیږي و الا کې د دینه چیرته اضافه مسله و، نو به مونږ نه کیږي. الله رب عزت مونږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي. سبب ان شاء الله د انس بن مالک د والدی ام سلیم رضی الله تعالی عنها واجب بصیرت ذکر کیږي د فهم د پاره. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه کی سبب ان شاء الله د انس بن مالک د والدی ام سلیم رضی الله تعالی عنها واجب بصیرت ذکر کیږي د فهم د پاره. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه